د تحویل د قبلین مامور په اتباع د قبله د اهل بلدو. نو چې په مکه کې و د هغې قبله بیت الله، چې په مدینه کې و نو د هغې قبله بیت المقدس وه، ځکه مدینه کې یهودو اوسېدل او د یهودو قبله بیت المقدس وه. نو دې مامورو په اتباع د قبلې د اهل بلدو. نو حکم عام و صورتونه دوه جوړ، حکم یو دی صورتونه دوه جوړ شو. یعنی حکم مرتده و چې د اهل بلدو د قبلې تابع اوسېږه. نو په مکه کې بیت الله ته کو، نو حدیث د جبریل ته مخالف نشو، او په مدینه کې بیت المقدس ته کو، خو نسخ یو ځل راغی، ځکه دا حکم ورته راغی چې اتباع د اهل بلدو پرېږده. فول وجهک شطر المسجد الحرام، هر ځای کې چې نه بیت الله شریف ته به حکم کې د اهل بلدو هغه اتباع ختم شو. نو نسخ یو ځل راغی او صورتونه دوه. نو درې صورتونه مې ورته وښودل. یو دا قول شو چې په مکه کې بیت الله ته کاو، په مدینه کې بیت المقدس ته کاو، بیا 19 میاشتې پس حکم بدل شو. نو نسخ دوه ځله راغی. دا جلال الدین سیوطي دی. دویمه رایه دا چې په بیت الله کې بیت المقدس ته کاو، خو دواړو ته به مخامخ ولاړ، او بیت الله مدینه کې بیت المقدس ته کاو. خو د حدیث د جبریل سره دا جوړیږي نه، د امامت د جبریل. درېیمه توجیه د شاه ولی الله سره چې نه دی مامورو په اتباع د اهل بلدو. نو په مکه کې تاریخ قبل بیت الله نو هلته مخ کو، په مدینه کې بیت المقدس نو دلته مخ کو. او مسخ یو ځل راغی، خو صورتونه د عمل به زما په خپله دا وروستی توجیه خوښ دې کې احادیث د جبریل سره تعارض هم نه راځي او د واقعاتو تطبیق هم راځي. بس دې کرته وایه دا بل حدیث وګورئ دې کې چې څوک کولی شي باندې بېشکه، خو ثواب یې کم دی. زمانه کې مذهبونه نو دغه جاهلانو نه تپوس وکړئ چې د صحابهو زمانه کې بخاري شریف وه، مسلم شریف، ولې په بخاري عمل کې د حضور زمانه کې او صحابهو زمانه کې دا چې دا حدیث صحیح دی، دا حسن دی. د اصطلاحات ما ته غوږ دی، دا د کمقلو خبرې. یو عمل دی، یو نوم د مذهب دی. دا د مذاهب اصطلاحګانې رستو راغلی دي. عمل خو چا رفع الیدین کوله، چا نه کوله، ترمذی کې بل راشي. او قول غیر واحد من اصحاب رسول الله، چا امین بالجهر وی، چا نه، چا قرات خلف الامام. یو مسئله خوې کنه، هغه تدوین او تصنیف نو. اوس کو څوک کوئی په بخاری عمل مکو، ځکه بخاری د صحابه او زمانہ کې نه و، نو دا جاهل لیکم. بخاری خو نه و، حدیث شریف خو کنه. سړی په مسلم عمل مکو، ځکه صحابه او په زمانہ کې، په مذهب عمل مکو، ځکه صحابه او په زمانہ کې نو. صحابه او زمانہ کې خدا ټول شیان نو، په بخاری ولې عمل کې مردار نه. حدیثونو دا درو بے وقوف احمقان چاہتا نه. مسائل هو مسائل رولو معلب شو، مصنف شو، په اصطلاحاتو تقسیم شو، نو مذهب ته جوړ شو. مذهب خو لاره د عمل تم جدا، شریعت خو نه دی. مذهب خو ما دی چې صحابه ونه راغلی، چا رفع الیدین کوله، چا ترک کوله، چا قرات په جهري کې وی، چا په سري کې وی، چا په دواړو کې نه وی، چا امین په زوره وی، چا په پټه وی. ترمذی کې برته د صحابه او دواړه جانب حقای، خوش تراوی چا د شلو نه کمی نه دی کړی. نو چې څوک کته کوي نو دا جاهل محض. درې طلاق دریو ایو نه دی ګرځول شي، چې څوک یو ګرځي دا جاهل محض. اوس پیږي نو که مذاهب په صحابه په زمانه کې نو، صحابه زمانه کې خو صحاح هم نو صحاح سته و حدیث
نو دقه شان دا مسائل رستو تدوین و تصنیف خو نو هغه زمانه کې نه کتابونو مسائل لیکلی شو نو چې چا عالم مسائل لا جمع کړل او یو جانب له ترجیح ورکړه د خپل فکر او قول، نو موږ دا قول مختار کړ د عمل د پاره په حدیث شریف داغه په علم او داغه په تقوا یقینو چې د کوم مختارات را جمع کړي دا اولادي دینه مذهب جوړ شو. سره نهر دلته ورسک نهر راغلی ورسک او بمسکا ځکه چې دا رستو جوړ شوی دی، نو که رستو دی خو بخو ماغه دا ورسک د سیندي کنه چې پکې راغلی دي زناوه دا ناپوهه خلک دا عوام په دې دوکه کوي. مذهب خو نو صحابه زمانه کې خدا بخاری شریف هم نو بخاری ولې عمل کې نسواری جمع بیان صلاتین زمونږ مذهب کې مشته، خو مونږ ته تعبیر په جمع سوری سره کو در تبراش جمع فعلی. اوس پوه شئ په خبره الرحمن علی العرش استوى د سلف صالحینو دا مسلک دی چې کوم صفات د خدای راغلي هم دقه شانته وایي چې څنګه قرآن کې راغلي. خدای استوا په عرش کړی او لغوي معنی کول شي خدای بره دی د عرش، ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصال. خدای بره دی او که د بروالی نه مقصد څه ځای خاص نو دا غلطه ده. او که بروالی د خدای صفت دی چې قرآن کې راغلی دی نو بس مونږ یې منو، او چې څنګه خدای بره دی نو خدای مونږ سره هم دی. ان الله معنا او الله معکم اينما کنتم اما يكون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادس. او خدای پاک وایي فلولا ان كنتم غير مدينة ترجعون ان كنتم فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون او نحن اقرب اليه من حبل الوريد. دا د خدای صفاتونه دي که نو خدای استوا علی العرش حق ته او معیت ذاتی حق ته. که څوک وایي چې استوا علی العرش کړي دي نو معیت نشته، نه دا دی خدای په مخلوق قیاس کوي چې مخلوق برای نو بیا خو سړي سره ني نه، د خدای صفات د خدای سره لایق دي. ته د خدای قیاس په مخلوق مکوه. استوا علی العرش حق ته او معیت مونږ سره دا به نه وایي چې خدای ارزه دی، دا عامي خبرې دي. نه خدای مونږ سره دی، مونږ چې چرته یو وهو معکم واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداع اذا دعا. نو د خدای قرب د خدای معیت حق ته لکه څنګه استوا علی العرش حق ته چې سړی یو کی تعویل کوي چې مراد د معیت نه په اعتبار د علم او قدرت ته به خو استوا کوم تعویل وکا ما چې څنګه به تعویل هغه معنی د قشان به تعویل مونږه بغیر تعویل مانو. نو زمونږ مسلک د سلف وره او د الله دی. ابو حنیفه چې وی رب الیدین مکه یا امین بالله دا خو د صحابه خبرې دي کنه، خو دوی را جمع کړي کتاب شکل ته جوړ شنو مې ولا کې خو نو خو مسئله هغه نو که سره وی قرات د حفظ نه يم ذ قرات د رسول الله نو دا احمق ابن احمق دی کنه، الکه دا چا قرات نه د حفظ رسول الله مبارک دا ویلي چې د بخاری په حدیث عمل کوي هغه نه دی ویل نو ولې په عمل کې تاسو خو کتاب الله او سنت او حدیث سنت رسول نو دا ټول د دوکي خبرې دا عوام عامیان ته دوکه کوي خامخل طالبان او دا خامخل خلک. ابو حنیفه او صحابه زمانہ کې نو ټیک تنو نه حفظ نو سیدو هغه ټول لوس پر راغلي تصنیفات کړي تالیفات کړي مسائل را جمع کړي دي امت ته اسانه شروع کړه. احادیث مبارک اکثر د حکایات په شکل کې دي او واقعات تی داغه نه استنباط ده کومنګ د فقه لرکا د قران او د حدیث نه راته د مون نقشه د سنت او د واجبات بیان چې فرض پکې دومره د سنت دومره دي دا راته خو لارم نشي ویل او ورته د سنت او د فرض تعریف راته او که پس به جدای کو نو نشي ویل. کوي فرض دی ته چې په امر د رسول الله نو سمع الله فرض ده ربنا فرض هو اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد فقولوا امر عليه او اذا كبر الامام فكبروا ټول تکبیرات فرض
او اذا قال غیر المغضوب علیهم ولا الضالین فقولوا آمین. نو آمین فرض دی، نو فرض او سنت نه پیژنې او نه درته فرق کولی. دا د ناپوهۍ چې څوک رواني که نه، نو دغه ورته وایي ستا د په تیراوال قلمي قرآن قسمي چې ته دا رفع الیدین مثلا ته کې او ته په دلیل پسې تا دلیل کتلی دی، تا په کومه مسله کې تحقیق کړی دی هغه مونږ ته وښایه. نه دا هغوی ویلي زمونږ مسلک دا دی، د اهل حدیث خو مسلک مذهب ته وایي که نه، خو یا ته تابع په مسلک یا مذهب کول، خو د اهل حدیثو مذهب دی. یکدم دې څوارلس مسلې بدلې کړې، آمین دې شروع کړه، خپې دې ارتې شروع کړې، خیرت دې شروع کړه. تا دې یو مسله کې تحقیق کړی دی، قسم ورکړه. نه دا زمونږ د اهل حدیثو مسلک دی. نو اهل حدیثو مسلک خو یا د حنفي مسلک یا شافعي مسلک خو مسلک مذهب ته وایي که نه، لا طریقه دا دوی خوښه کړې ده، نو ځکه ما خوښه کړه. نو تقلید دې بیا وکړه. تقلید یو مجبوري ده چې یو سړی په خپله رسول الله سره نه ملو شوي، نو ضرور د یو عالم په خبره به اعتماد کوي چې تا ته د رسول الله کلمات او معنا دواړه راورسوي. د محدثینو ائمو کرامو مونږ ته صرف حدیث نه دی را رسولې، معنی را رسولې، تطبیق یې کړی دی، ناسخ منسوخ یې راته ښودلی دی، خاص او عام یې راته ښودلی دی، متروک او معمول یې راته ښودلی دی، مقدم او مؤخر. نو په مونږ یې خو احسان کړی دی، مونږ ته یې خو لاره اسانه کړه د عمل. او ته وایې نه زه دغه لاره باندې نه زه خپل تحقیق کوم، نو کنده کې به پروت ټیک ته که دغه مقام درته حاصلې کوه او کنی نو په ځان مه دوکه کېږه. ګورې نسواري درې کرښې عربي نشي ویلی، ځان نه یې نسواري جوړ کړي. او سړی پوزه توره کې وي زه لوار یم، نه سړی خو لوار نه دی. نو دوکه کېږي مه ښه، دا ټوله دوکه ده. خلک په دې غوړو زیړو الفاظو دوکه کړي. عوام زر برته د بخاري شریف ترجمه وښیي د اردو، چې بخاري کې دا حدیث امریکایي والا به خپو ته اشاره کوي. نو بس دا دوکه ده، خلک دوکه کوي. ټول امت په کوم طرف را روانې ده، شاید خلک انتشار پیل. سم امت 1200 کاله عرب او عجم او ملکونو کې وګرځي، ټول د مذاهب تابع دي، فقهاو احسانات کړي. قسم دې د یو هدایت په شان کتاب څوک نشي لیکلی. شان مرشاه صاحب وایي زه د هر کتاب په شان کتاب لیکلی شم، خو د څلورو کتابونو په شان نشم لیکلی. یو قرآن شریف او خود معلومه ده، دویم بخاري شریف، دریم هدایه او څلورم مثنوي. داسې کتابونه زه نشم لیکلی. نو ما ته ګران نه ګران وایي زه لیکلی شم. او د امت د فقهاو نووي او ابن حجر او عیني او د ابن حمام او د دیني چې را رسول او یو پنډې لیکلی دی. سرخسی مبسوط د سرخسی 14 جلدونو کې، او هدایه په اول کې 8 جلده وه. هغه طلبا خدا نشي کتلی، نو د هغې تلخیص یې ولیکل 4 جلدونو کې. هدایه په شان کتاب څوک لیکلی شي؟ څومره احسان. دا ټول وایي فقه بس ده، او دا ټول فقها چې په امت کې تیر شوي دا ټول مجرمان او ټول مشرکان. نو سړي دا عقیده چې ټول امت رسول ګمراه دی، نو دا په خپله ګمراه دی که نه؟ دغه شاد خلک دا هلکه توبه وباسئ، خدای ته چا ګمراه کړي، چا خطا کړي؟ د ټول امت فقها مالکیان، حنابله، شوافع، احناف علی مر الدهور، او متکلمین دا امام رازی او غزالی او رازی، عبدالکریم شهرستانی، علامه ابن بطال، عبدالقاهر بغدادی او خطابی، دا ټول وی ګمرو. هلکه پاتې څوک شو؟ نو دا په کراچۍ کې یو جماعت دی، ایوی په ټول مسلمانانو کې مونږ 2 یا 3 کسان مسلمانان یو، باقي ټول داسې. انا لله، ټول امت ته خارج کړه. زه خو درته وایم د خوش چې ګورې امت ته جنت ته به زیات احناف ځي، ځکه چې د حضور امت په ټول امتونه به 40 صفحې د نور، او د حضور امت په 6 صفحې. 6 صفحه یو صفحه په 3 د جنت د داخلي دونکو احناف، او چې حضور وی په دروازه نه نوځي، نو دروازه دومره لویه ده او په هغې به ننوتېدی نه شي. دا به د چا نه پوره کوه؟ دا د نورستان مولانا، د کونړ مولانا، دا به د چا نه؟ نو دا خلک خطا شوي. د امت چې څه ته ضرورت دی
هغه ضرورت یې پرېښی دی په نورو باندې مبتلا شوي. نو دا فتنه ده. نو یاد لا یو خو یو عالمي خدای مقام ورکړي په تقوا او په اخلاص په یو مسله کې تحقیق کوي د هغه فکر په یو مسله ورسي، نو هغه په خپل علم مکلف دی، کوي دی په عمل، خو امت ته نور نه رابلي، هغې کې د انتشار نه پیدا کوي. نو چې هر سړی راپاسي هلکه چا پسې تا تحقیق کړی دی، نه تحقیق دې نه دی کړی، خو دغې ته تقلید به یې که نو دا زمونږ د اهل حدیثو مسلک دی. نو مسلک په مذهب او مسلک په یو لاره، نو چې اهل حدیث به دی، اهل حدیث نوم په قرآن او حدیث کې نه راغلی، په حدیثو کې اهل القرآن نوم راغلی، هم اهل القرآن، او اهل حدیث نوم نه راغلی، او اهل سنت والجماعت راغلی. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المهدیین من بعد، او علی مثل ما انا علیه و اصحابی، ما انا سنت شو اصحابی جماعت شو، او کله وی وهی الجماعه. نو اهل سنت والجماعت نم په حدیث کې راغله دی، او اهل حدیث نم نه راغله. الکه ځان لا خپل نم کې دی اهل القرآن. دا شاف خلق امت کې فتنه پیدا کوي، فساد. وای نو تا ته هم شکه دی نورستانیانو بیا څنګه چې تم دې مجتهد دغه عالی چې انا او جار او مجرور نه پیژني. دلته راغله دا مالی دلی په خپل زما ور سره واچه دا نو دا نیو ځل په ترکیب نه پیږي دا راوځي دون لاس شیش او دعوه د اجتهاد دی. اے شاولا رجا دا ابو حنیفه او شافعی په کې څه شی دی او دا راوځي دون په ترکیب دی پیږي. واه نو عن الشیبانی کتاب دا بس چاله ورشي. بخاری حدیث او تحقیق کوي، ما ته بخاری وایا شام بخاری ټولو تراجمو کې اقوال د صحابه او تابعین نقل کړي. اوس نو وكان ابو وائل يرسل خادمه، ابو وائل ولي نقل کړي د تابعین صحابه ائمه، وكان حماد وكان ابراهيم، اقوال د صحابه او د تابعین او تبع تابعین نقل کړي. دا فقهاو د ملت چې هغه دین مونږ ته رسول دی او په معنا د حدیث او د قرآن یې پی کړو، او چې ټول امت تاسې دی نو دا خو ګمراه دی. شو ابو زمانہ کې مذاهب نو بخاری نو خیرت د حفظ نو به زګر دا شو صلوات و سلام خپکیږي ما خلاص چې سم د تاسو د خیر فائدہ بارا وصلنا دموه 11-12-13 د استاد دور را روان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه. بسم الله الرحمن. ترنگا دا ترجمه فارغ شیو که در تیادی من حدیث شریف تا گور. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اول ما قدم المدينه نزل على اجداده او قال اقواله من النصارى. ورده حدیث مبارک یو جمله دا جدا جدا ده، یو جمله تخیال کا سید الکائنات په اول راتلو د مدینه منوره کې د خپل نکانه سره مقیم شو، یا راوی اقوال ویلی د امام اخیل د حضور مبارک د هجرت خو مفصله قصه ده. او دومره یاد لرئ چې په اول د ربیع الاول را روان شو د مکې مکرمه، او په اتمه را رسېدلې د قباء د ګل په ورځ په روز دوشنبه. نو روایات درې قسمه راغلي دي چې 4 ورځې په قباء کې تېرې کړې، یا 14 ورځې یا 40 ورځې.
د جمعې پرست را روان شو. دا درې واړه روایت په صحیح سند راغلي دي. ضرور به پکې یو ته ترجیح ورکړې. نو څلېرویشت شرط اولا روایت لکه د عقل په اکثر کې راځي او اکثر په عقل کې نه راځي. او هم په دې طریقه څلېرویشت جوړېږي چې ورځ د دخول او ورځ د خروج مستقل حسابه کی کنی دوی شورزی جوړېږي. نو جمعې پرز د قبان را روان شو. نو د مدینې سر کې یو محله ده، محله بني سالم، هلته د جمعې مونځ کړی دی. او دغه جماعت اول د جمعې جماعت دی، مسجد الجمعه اوس هم شته الحمدلله. قبا ته چې سړی ځي نو سړک خواته دی مسجد الجمعه او مسجد بني سالم. دا څلېرویشت ورځې په قبا کې تېرې کړې. دې کې خو یو جماعت جوړ کړ، دا قبا جماعت. لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا. زموږ زمانه کې ساده جماعت و د ګډ. ما دا آیتونه هلته کې یاد کړو، قبا ته لاړم. اوس هم 3-4 ځله ورغلم. نو هغه بیا جوړ شو، نو بیا جوړ شو. نو اوس داسې ناشنا جوړ دی چې حیران بشي. نو اول جماعت په مخ د ځمکې د قبا دی. خو حضور مبارک د څلېرویشت ورځو کې جمعې مونځ نه دی کړی. هلته کې جمعې مونځ یې ځکه قبا بارو د مدینې نه. نو زمونږ د احناف مذهب هم د ثابتېږي چې په خورا او بانډو کې د جمعې مونځ نشته. نو چې ښار ته را داخل شو نو بیا د جمعې مونځ کړی دی مسجد الجمعه. هلته یو کور هغې کې اوسېده. زموږ زمانه کې د کور نشانات مو د ګډ چې دې کور کې حضور مبارک ته د مروزې تېرې کړې. اوس هغه نشته، جماعت ویشم. اول ته هغه بیر خاتم مو چې کوم کې د حضرت عثمان نه د حضور ګوته پروته وه او نبي کریم پکې خپې ځوړندې کړی. زموږ زمانې پورې او باغ مو کویو. اوس خو هغه کوی په لار سړکونو کې راغلی. خو زه به کله ناکله ورتلم هغه ورځو کې او خپې به مې پکې ځوړندولې اتباعا للمصطفی. نو هغه کیو. نو نبی کریم راغی په مسجد جمعه کې مونځ وکړ. نو چې اول راغی پوخه سور چې راته مدینې ته. نو مدینې منورې آبادي متصله نه وه، داسې کورونه به وو، منځ کې به د خجرو باغونه یا پټیو د شوتل وغیره. نو د هرې محلې نوم د قوم په اعتبارو، دا بني سالم دي، دا بني نجار دي، دا بني ساعده دي، دا بني اشحال لی نمونه دغه شان لکه وزیرو کې د کلو نمونه د قومونو په اعتباري. نو د مدینې منورې هغه کورونه د قومونو په اعتبارو یو خاندان به قلا به کورونه. نو هر خاندان والی قربان ته به مونږ سره اوښې ته به یې لاس کول او چاپېره اوس دي ورسره هغه به یې پرېږدی دعوها فانها ماموره. د ما اوښې ته لاس کوی، ما دې ته حکم دی د خدای. دا چې چېرته کېناسته زه به هلته کېم. لیکن د حضور کور خو نه معلوم. راتله د بن النجار محله دا موجوده جماعت چې دی نو دلته څه میدان شاته و، مقبره وه زړه وه، هلته کېوخه کېناست چې ټول صحابه ولاړ هغه پې ناست سور دی. نو خو کېناسته نو بیا پاڅېده. نو د هغې محلې ړومبې کور نږدې چې و نو د هغه د کور مخې ته کېناسته. چې کېناسته نو بیا را پاڅېده. نو په هغه زوړ ځای کېناسته. دا زوړ ځای اوس چې دی دا د حضور د منبر ځای دی. دا منبر چې دی مسجد نبوي کې دا د حضور پاک د اوښې د ناستې ځای دی. وایي دغه کور د چا دی؟ نه ابو ایوب انصاري وي قربان دا زما دی. وایي ښځه به تا سره کور خو نو خو ګټه لګېدلې وه پخوا زموږ زمانه کې شین خط و پې هذه دار ابي ایوب الانصاري موفد النبي صلی الله علیه وسلم عام الهجره. دا د ابي ایوب انصاري کور دی چې د حضور د راتلو ځای دی په کال د هجرت. او دا چې کېناسته وښه دوباره وی دا د چا دی دی؟ یو انصاري وي دا زما د دوه ورویرونو. وی ښه دا راباندې خرڅه کړې دلته به جومات جوړ. وی قربان مونږ یې هسې درکو. درمندونه به پکې کېدل، دا د خجورو د وربشو. وی نه هسې نه. نو حضرت ابوبکر صدیق د خپل طرفه 10 اشرفۍ ورکړې
او 80 ګزه اوږده او 50 ګزه پلنه ځمکه یې واخیسته او د جومات بنیاد یې پکې کړ. نو دا ړومبې ځمکه دا د حضرت ابوبکر صدیق په پیسو شوی. اوس هغه جومات ناشنا جومات زمونږ زمانه کې پکې 50,000 خلک زیدل، اوس پکې 12 لکه خلک زیږي او یو ناشنا شي. داسې ګمبتونه دي چې هغه ځي راځي د شپې لاړ شي کولو شي پرې او دا ستنې دي هغه ټول ایر کنډیشن دی هوا کې یا بادشاہ فهد اگر چې په ډېرو خبرو کې د امریکې تابع دی، خو مسجد نبوي او مسجد حرام او مسجد قباء دا مساجد داسې جوړ کړي دي چې سړی حیران شي. دنیا کې ځان له جنت ګټل. خدا شخصي بادشاہ چې اسلامي ملکونو کې دي دوی خپل تحفظ په امریکا په لاس دی. امریکا ورته وي ځان نه لاس لرکه بس خلک دنه بادشاہ شي. نو دوی د خپل تحفظ لپاره د امریکې غلامان. نو نبی کریم دا بن النجار چې دا د حضور نکاح وا یا ماماخیل نکاح نو ماماخیل ورته څنګه د دې محلې د بن النجار یو سردار. نو د نبی کریم نکاح هاشم صاحب د عبدالمطلب پلار یعنی خر نکاح د نکاح پلار دی. به تجارت مکی خلقو به ټول تجارت کوي ځکه هلته زرغونه نشته. نو دوی به د شام ته تلل، د شام نه به د شام سیزونه راوړل او بیا به یمن ته تلل، د یمن نه به د هندوستان شیان راوړل. لارې په مدینه وه چې به شام ته به تلل. نو هاشم راغی عمر سره دوستانه وه، خجورې مجورې به یې ترې اخېستې او شام ته به یې وړی. عمر سره په کور کې و، نو د هغه لور والا ډوډۍ راوړه. نو پرده خو نه وه، لور یې خوښه شوه، د هغې نوم و سلما. وی اشنا دا لور دې راکړه. وی لور خو به درکم خو مکې مکرمې ته خو زه خپل لور نه پرېږدم. مکه مکرمه خوش ملک دی، د غرونو وچ غرونه، د آباد ملک دی. په دې شرط به یې درکوم چې زما لور به ما سره وي ډېره ښه. بس ورې کړه نکاح وشوه. څو شپې پاتې شوې بیا ترې لاړ هاشم دغه شام کې غزه و اسقلان نوم هم اورېدلي د فلسطین علاقه. نو غزه کې وفات شو هاشم التقه او د دې ښځې نه یې زوی وشو. دا غزوی نوم یې شیبة الحمد. نو د هاشم 3 وروڼه په مکه مکرمه کې، یو مطلب نومېده، یو عبد شمس نومېده، یو نوفل. نوفل پلار کې شریک دی، مور یې جدا ده. او دا مطلب او عبد شمس یې وروڼه خپل. نو یو 6 کاله پس هغې ته پته لګېده چې رورم مړ شو. دا هم ورته پته وه چې رورم واده کړی دی او دا هم ورته پته وه چې روارم شوی دی. نو مطلب صاحب یو 6 کاله پس مدینې ته راغی. دا رواره یې لوی. نو هغه نیکه ته یې وي دا خپل واره خپل وطن ته بوځم. وی بوځه ستاسو امانت دی. نو هغه ځان ډېر خشته و د رنګ ځان پسې سور کړو. نو دا غلامانو کاروبار به ډېر و. د دې روم او د شام نه به خلکو غلامان بوتلل او وینځې خرڅولې وې. نو چې دی روان دی دا رواره ورپسې سور دی. مطلب روان دی شاته ورپسې شیبة الحمد سور دی. نو چا ورته وی دا مطلبه دا غلام دی د کوم ځای نه راوست. د وی زناورو دا غلام نه دا مې رواره دی په مدینه کې لوی شوی دی. نو دا هغه وخت نه شیبة الحمد په ځای ته عبدالمطلب جوړ شي. د مطلب مرایې یې ورته یا مطلب این عبدک من این عبدک عبد دی. نو نوم یې شیبة الحمد دی او مشهور په عبدالمطلب دی. عبدالمطلب د حضور نیکه دی. نو دی بن النجار ته چې د حضور نکاح نه وایي نو هم صحیح ده، د نیکه قوم یې د عبدالمطلب قوم دی. او که ماما خیل وایي نو د پلار ماما خیلو ته د نیکه ماما خیلو ته هم خلک ماما خیل وایي. نو د نیکه د ماما خیلو کني ماما خیل خو د عبدالمطلب دی، خو د نیکه ماما خیلو ته خلک ماما خیل وایي. نو ذکر راوي وایي نزل علی اجداده خپلو نیکونو کره بن النجار کره ځکه هغه نه د دې ځای وه او اخواله
یا ما معقل دراوی تعبیر دے اور تاریخ کتابونو کې لګي ابو ایوب انصاری دا خطی ولیک او چې دې کور کې څوک کوسیږي نسلن بعد نسلن دا بن آخري پیغمبر ته ورکړي هغه دغه کور چې د حضور په نوم وقف شي او دا هغه د پاره ابو ایوب انصاری دا عالم اولادو چې کوم هغه ته کور حواله شي چې حضور مبارک هغه سره دا کور لاندې چتو بره په دیوال ته وغه پر دیو برنده ابو ایوب انصاری ورته قربان ته بلاندې کبره ویسه بلاندې دغه چې مال خلک راځي به بتا ته تکلیف ابو ایوب انصاری او شزینه بار اوسېدل او نبی کریم لاندې اوسېدل شپږ میاشتې هغه سره تیرې کړې دا دوران کې د حضور جماعت جوړ شو او ور سره ځان له کوټه جوړه کا اوسه سوده بیبي ور سره وا عائشہ نه ولا هجرت په موقع کې ور سره یو بیبي نو سوده لیکم جوړ نو چې د حضور جماعت جوړ شو کو نبی ابو ایوب انصاری ته خپل کور پرې خو ابو ایوب انصاری کور لکه دا جماعت کنه چې ناشته دای ګټ سره نږدې جنوب مشرق کو الته چې کوم یو خناس کول ته نخم مزم زمانه کې دا څنګه جوړ کړو ترکو بادشاہانو باندې آثار اهتمام کا دوی نه کوي ناغا دقل کوخنا وی نزل على اقوال اجداده او قال على اقواله من انصار نکانه و ذکر دا نکر قومه ده یہ ماما خیلو ذکر نیه دا دغا زینه ده سلمہ بی بی دا حضور دا نکر مورا دا یو جمله شو بیا وان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا صلی قبل بیت المقدس 16 شهرا و 17 شهرا حضور مبارک چې مدینه ته راغی نو بیت المقدس طرف ته 14 یا 18 میاشتې موس کړی دا خو مې ته پرون ویلو چې په مکه کې ونو قبله کما یو نو درې اقوال مې ته ذکر کړ یو پکې دا چې جمع بین القبلتين به کول یو دا چې بیت الله یو دا چې التم بیت المقدس ما قبله چې الته خو جمع بین القبلتين کوله ځکه ممکنه و جمع چې مدینه ته راغی نو مدینه شمال ته او بیت الله شریف جنوب ته پاتې شو او بیت المقدس هم شمال ته دی چې بیت المقدس ته مخکاو بیت الله ته شاکیده نو دلته جمع بین القبلتين ممکنه نه و نو حضور مبارک په مدینه منوره کې چې راغی 14 یا 18 میاشتې موس کړی دی په طرف د بیت المقدس بیت المقدس اضافت د موصوف تی صفت یعنی البیت المقدس مقدس معنی معظم و مکرم و محترم قدس طهارت توي او تعظیم بیت المقدس یو خار دی یو پکې خازه دی جماعت د دې خار مسلمانانو ورته القدس هم وایي او بیت المقدس هم ورته او انګریزان ورته یروشلم وای او يهوديان ورته حبرون وای حبرون عبرانی ژبه ده او یروشلم په انګریزي کې او مسلمانان القدس او بیت المقدس او په خوانه اصطلاح کې د صحابه زمانه کې ورته ایلیا وای اهل ایلیا په حدیث د هرقل کې موږ ویلو ایلیا معنی مدینه الله لوی خار دې په ډبه دې اوچت زکه چې د ځمکې نه خېجه کنه نو شل 2 میله چړې ده داس غرونه دي اوچت دا پکې اوار ده دي غرونو ته جبال زيتون وای د زيتون اونې پکې ډېرې زیاتې ځکه ورته جبال زيتون پدې مریم بیبي خخله او دا غي په نوم ګرځا او عیسی علی السلام مزعوم قبر الته او ګرځا ده په دا غي نوم دی کنیسه القیامت او د مسلمانانو بیت المقدس ته دې کې سليمان علیه السلام وخت دا زیارت او دا جمعات نبار داود علیه السلام وخت گنبد ته
دوار باندې گنبتونه دی عظیم عبار صحابه کرام ناشنا خان دا په 19 کال د هجرت عمر فاروق فتح کړ او فاتح یزید ابن ابي سفیان او ابو عبیده ابن جراح دیو او خالد ابن ولید نو قصه ده فتح یو دیوال دی چې عمر سے بیا ورغلو دی ویاله به موږ د ټول تسلیمیږو خو خرسته خلیفہ دی راشد مدینه چې موږ وینو کدا هغه خلیفہ چې زمون کتابونو کې ذکر دی نه موږ خنجان درکو بغیر جنگ وکړه ابي عبیده بن جراح خط لیک چې دا شان د ایلیا خلک وای خرسته خلیفہ راشي موږ وینو او دا هغه خلیفہ چې دا خارباله موږ ولا خنجان په خپل ورکړه نو عمر سے صحابہ مشران ناغون کہا کہ حضرت عثمان مو عالم و بلو چاوی سے مزہ اتنا چه کافران دا تفلا رسول کی نولی و یو مکرنی وی مدل لی یونی مادار میلا مدل وی زجس کی دلیم دا حضرت عثمان رحمه حضرت علی وی او نور صحابہ چه سیب لار شکستا پتلوخ دے پا زمو خدا عقیده چه تا رستی پیغمبر خلیفه بس را روان شو بیا کسی نو غرطه شپی رولا سی چکم ده فوجونه پراتو غر پنا پراتو یو غرو نو سا اغیت اعلاناتو که پخلا رو خیجی او گوره دا بیت المقدس مشرو سفر نیودس عیسائی او دا عیسایانو قبضه که ناغیر او خط القلاگانو تا گوری چی رسته خلیفه را عمر سے خپل شریدل ساده جامع غسته او په خاصو من فوج مشر ورته ابو عبیده بن جراح و نور صحابه چې قربان دا خو بظاهر ترقی یافته قومونه دي ور دي کته په دې جامو کې ویني نو حتی کې ځل کرانه شي موږ سره فوج سره اعلی جامع دی پاس پسوش تب مخ کې موږ بدر پسې نه کو هم مجبور کې ځل اسلام د خاطر به وکم جامع واغونسته پاستور شلګ مخ کې روان شو در را کوش دا ما په نفس کې خلوی رااله چې زه خو جوړ دی لوی سره مې زمانه دی وی کې زمون فتح په جامو وینم نم دې پکا ورونه ما خپل ساده جامه خپل واغوسه په خصوص اگر ته چې ورختل دي اگر باندې یو زید زاغې ته ورغله هغه غرته چې بلې مکبر وای مکبر باندې تکبیر زغر چې بروخته دا خارو دې الله اکبر دا سه دا आवाज سم درند ټول فوج وی الله اکبر الا کلاګان شرنګ شرنګ بس هغه چې وکړه هغه دا غزنه چغې شو وی زمون په کتابونو کې دا چې درستی بات پیغمبر خلیفہ په داسې جامو کې چې دا بده چانی او په داسې څاروي به چې عدل تنشته وخانلته اوی دا پرشته هغه خلیفہ ارانه سفرینو د سلامي شو قنجانه ورکه ټول لخوا بغیر جنگ جګړه فتح شوه دی بیت المقدس ابه یو معاهده ولیکل دا معاهده نه خلل تزوران دو چې زور غله فوټو سټیټ چې دا معاهده چې عمر ابن خطاب امیر المؤمنین د اهل الیاس ورکه حکومت په مسلمانانو تاسو ته مذهبي ازادي حاصله یهودیانو ته حکومت کې صحیح سني او چې څومره ګرځي مخکې دی هغه روانونه نه یې باندې جوړاوه په دې دا حضرت ابو عبیده د خطو د عمر صاحب او د خالد ابن ولید او د یزید ابن ابي سفیان د سلورو کسان دا معاهده وسره بیا بخاری کې د لراش عمر صاحب دا غي د کنیسه القیامت تور د قیامت ګرځا انا شنه زد بدل پکې ورګرځیدل نو دا مانزه وخت ماس پخې نو یو لوټو به غوسته دا په ګرمو به او تاسو کې یخمل یې مونږ کوي نه مونږ دلته نه نو بار راووت هغه دروازې ته مخامخ نږدې د مریم بیبي کور نو هغه کې مونږ په کور جماعت جوړ دی اوس دا جماعت تم د مسجد عمر ابن الخطاب نو دا ګرځنه دی په مخامخ جماعت دی دینه د ګرځي څنګه आवाज راځي او دینه د اذان لکه زموږ د ګرځي ته
هغه دروازې بالکل مقابل ہے. نو مسجد عمر ابن الخطاب دا د مریم بیبي په کور جوړ دی. اول ته ماسپخین مس کړ اگر ځکه نه. نو بیت المقدس ته یروشلم هم وای، حبرون هم وای، او القدس هم ورته، او په خوانه ژبه کې ورته ایلیا. نو قبل بیت المقدس ته 1419 میاشتې مس کړ. 1419 کې تردید ولیکي. نبی کریم د مشهور قول مطابق فلسمه یا په 12 قباء ته راورسېد. قباء مدینه ده، او بیا د بل کال په 15 د شعبان باندې حکم د تحویل لا. نو که دا دواړه میاشتې هغه نیمګړی ربیع الاول او دا نیمګړی شعبان پر روغ حسابوي نو 19 میاشتې ته جوړېږي، او که دواړو نه یوه جوړوي نو 14 میاشتې ته جوړېږي. 14 میاشتې او 3 ورځې. د دې وجې نه دا راوي تردید کوي چې 14 میاشتې یا 19 میاشتې تېرې کړې. ربیع الاول نه ربیع الاول پورې 12، بیا ربیع الثاني 14، بیا رجب 14، بیا شعبان 15. نو که شعبان پورا کی ربیع الاول نه ربیع الاول پورې 12 نه 14، ربیع الاول پورې 14 چې ربیع الاول ورسره سره، ربیع الثاني 14، جمع رجب دا 15، شعبان 14. نو که مستقل میاشتې حساب کې 19 ته جوړېږي، او که کسرونه په دواړه په یو حساب کې نو 14 ته جوړېږي. 14 میاشتې. د دې وجه نه وایي 14 میاشتې یا 19 میاشتې، یعنی په دویم کال په شعبان په 15 حکم د بدلېدو راغی. دا دویمه جمله شوه. وکان یوجبه ان تکون قبلته قبل البیت، او د حضور دا خوښه وه چې زما قبله په طرف د بیت الله راشي. دا لومبې تحویل یې خو په خپل اری کړو، خو وحی مکه شانت راغله، بیا په خپل طبیعت نشو بدلولی. نو دی خوښه وه چې زما قبله بیت الله شي. دی ولې خوښه وه؟ نو اول د دې وجه نه عالمان وایي، باقي خدای خبر دی او رسول الله خبر، عالم شارحین داسې وایي چې چونکې حضور مبارک ځان ته په ملت ابراهیمي وایي او د اسماعیل علیه السلام په اولاد، او بیت الله د ابراهیم علیه السلام قبله وه او د بني اسماعیلو د عربو. بیت الله ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام جوړه کړې ده. ویز یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، او بیت المقدس اسحاق علیه السلام جوړ کړی. اسحاق علیه السلام د ابراهیم علیه السلام زوی دی، خو د حضور په نیکونو کې اسماعیل د اسحاق نه دی. اسحاق نیکه د یهودیانو دی او اسماعیل نیکه د عربو دی. نو د حضور مبارک د خپل نیکه قبله خوښه دیم عربیو د عربو قبله هغه وه، بیت المقدس قبله د اهل کتابو وه. درېیمه دا چې اوله قبله په مخ د ځمکې بیت الله جوړه شوې ده. ان اول بیت وضع للناس الذي بمکة مبارکا وهدى للعالمین فیها آیات بینات مقام ابراهیم. اوله بیت الله غنا سلو بیت المقدس آدم علیہ السلام بیت الله مخکې جوړه کړو، بیت المقدس یې وروسته جوړ کړی. او دا موجوده آبادي د سلیمان علیہ السلام نه را روانه ده د بیت المقدس. پنځمه دا چې بیت الله شریف قبله د منځونو ما، قبله د جنازو ما، قبله د مړو ما، او حج بم د هغې کېده فقط. او بیت المقدس قبله د منځونو ما او قبله د جنازو وا، خو حج نه کېده. حج له به ټول انبیاء کرام بیت الله ته راتلل. نو حج داسې مخصوص عبادت دی چې بیت الله شریف کې ادا کېږي، بیت المقدس کې نه ادا کېږي.
شپږمه دا چې بیت الله شریف محاذی د بیت المعمور جوړه او بیت المقدس پترس ته نو زمونږ دا ټول اعمال بیت الله ته ځي او بیت الله نه ځي نیغ بیت المعمور ته او چې څوک بیت المقدس ته مخکې نه د هغې اعمال بیت المقدس ته ځي بیت المقدس نه ځي بیت المعمور نو بیت الله مخامخ د بیت المعمور ده نو فاصله لږه ده او بیت المقدس پترس ته نو فاصله زیاده ده نو اقرب الطرق فی اصول العبادات هغه بیت الله شریف تاسو دغه ویله د علم انسان شکل مثلث پیژنه چا دا مې د استاد صاحب نه اورېدلی بیت المعمور قبله د اسمانونو ملائکو مثلا دلته دا بیت الله دا بیت المقدس نو دا څه شکل جوړېږي مثلث بیت الله اقرب ده بیت المعمور ته په نسبت د بیت المقدس دا فاصله دې ته وتر ده قائمه وي دا زاویه قائمه ده که تاسو پوهېږئ او دا وتر ده دې حادث او دا وتر ده دې حادث وتر د قائمه اقبلی په نسبت د وتر د حادث د یوې درجې نه یو کم څلور نیمه شل درجې پورې او قائمه 90 درجې او بله منفرجه ده منفرجه یو کم یو سل یو اتیا نه یو کم نو درې زاویې حاده قائمه منفرجه دا قائمه ده دا حاده ده دا حاده وتر د قائمه و یو خر ته که واښه کېږي که نه دلته او خر دلته ولاړ دی به داسې نه راځي دی به داسې او خر هم په دې پېښ د وتر د حادې لنډې د وتر د تاسو اقلیدس ویلی دی مجتهدان کېږي سروز پس نو د حضور مبارک دا خوښه نو بیت الله افضل د دواړو قبلو ده او زمون ښکلی پیغمبر افضل د انبیاء دی نو افضل رغبت د افضل لري نو کان یوجبه ان تكون قبلته قبل البيت دا هغه دا خوښه زما قبل بیت الله شي خدای پاک چې بیان کوي د دې نه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها ته بار بار د خدای طرف ته ګورې باره چې خدای کله به قبله بدلېږي فلنولينك قبلة ترضاها هغه قبلې ته دې اړو چې کومه ستا خوښه ده وکان یوجبه نو بیت الله خوښه وانه دا بل جمله ده وانه صلى اول صلاه صلاها صلاه العصر اول منځ چې کړی دی بیت الله ته هغه د مازدیګر منځو قد بیت الله ته دې کې اختلاف دی د محدثینو کرام او د اصحاب السیر او مغازی محدثین کرام وایي چې د ظهر او د عصر په منځ کې حکم د تحویل راغلو خارج د صلات ماسپخین منځ یې کړو بیت المقدس او بیا حکم راغی او د مازدیګر منځ یې وکړ بیت الله ته خارج کې حکم راغلو د صلات په دننه کې نو راغی محدثین دې روایت ته ترجیح ورکوي ځکه سندن دا زیات اصح اصحاب السیر او مغازی وایي چې نه حضور مبارک په منځ د مانځه کې بدل شوی دی او د بني سلمه ته تلو د موجوده د دوه قبلو جماعت ته خلک ولځي یو ناشنا جوړ دی هغې کې پخوا دوه محراب و یو دې خوا یو دې خوا اوس یې هغه طرف ته لوی کتبه لګوله ده ځکه بعضو قمقلو به دې خوا به یې مونځ کوه نو وایي نبي کریم
د بشر ابن براء ابن معرور په دعوت تلو بني سلمہ ته، نو په میانځ د مازیګر کې حکم د تحویل لاغی، نو 2 رکعات بیت المقدس ته کړو او 2 قبله ته وکړل بیت الله ته. د دې وجه نه دغه جمعه اوسه پورې مشهور دی په مسجد ذات القبلتین سره. محدثین کرام وایي دې کې تحویل صحابه وکړو، نبی کریم نو کړی، هغې ته په میانځ زمانده کې خبر راغی. او اصحاب سیر او مغازی وایي چې نه په خپله نبی کریم دلته راغله او تحویل د قبلې په میانځ زمانده کې کړو. مقتدیان راتاو شو، امام مخ واړه. ځکه مشهور دی په مسجد ذات القبلتین. بیا نقطه په دې ځای کې د تحویل سره علماء وایي د بشر ابن براء ابن معرور پلار براء ابن معرور دې تحویل له قبلې نه مخکې وفات شو، او دې د سابقین او اولین مؤمنانو نه دی چې لا حضور تشریف نور راوړی، دې مسلمان شو په مدینه کې. نو د به د هغه وخت نه بیت الله ته مخ کو او د مدینې خلکو به بیت المقدس ته کو. بیا د ده په سر چا شکایت وکړه نبی کریم ته مکه کې، نو ده ته خبر راولېږه بیت المقدس ته مخ کو. او دو بے اندازې بیت الله خوښه وه، او چې وفات کېده بیا وصیت یې وکړه زما خبر هم دغه طرف ته جوړ کړې بیت الله شه. وی دغه راز هم پکې چې تحویل د قبلې د ده په جماعت کې راغله. دا بني سلمہ او د جابر صاحب دی محله ده، پخوا شغل ځای او وړوکي جومات و زموږ زمانه کې د ګټو تورو ګټو. اوس ټول چمنونه دي او سړکونه دي پلن پلن اعلی او قیمتي جومات جوړ دی او غسلخانې دي او موټرې لارې دي والا. زه چې به د خپل جامعې نه تلم مدینې ته نو په دې لار به تلم، چاوی غائبانه جنازه پیو کې پر مولا رباني. غائبانه جنازه زموږ مذهب کې نشته. د حضور زمانه کې څومره صحابه وفات شوي بغیر د نجاشي نه بچا کړل. یو هلک یادېږي خو روایت ضعیف دی. او د خلفاء راشدینو زمانه کې څومره لوی لوی خلک وفات شوي دي، یو خلیفه راشد غائبانه جنازه نه لګي. دا اوس والا غیر مقلدینو زور ورکړل. دعا وکړه، دعا خو مونږ وکړه الحمدلله. غائبانه جنازه که چا مخکې کوله بل غیر زموږ مذهب نون ورپسې کولی شي، خو زموږ مذهب کې غائبانه جنازه نه، ځکه خلفاء راشدین 4 واړه خلفاء د هغې زمانه کې څومره خلک وفات شي چرته یې کړې ده په چا غائبانه. یو روایت سره نه ابوبکر کړې ده، نه عمر کړې ده، نه عثمان کړې ده، نه علي کړې ده. حضور مبارک په نجاشي کړې او نجاشي په حبشه کې وفات شو، دا خصوصیت. او صحابه وایي مونږ داسې جنازه کړو لکه دا قبر خدای په حضور مبارک ته لاش یې څرګند کړه لکه د هغه مخکې چې پرته. نو پیغمبر جدا شان دعا ورته وکړې، صدقه وکړې، بیګانه خیرات وکړې، روجي پخې کې صدقه کې خیرات نه وي او غایبه دعا ورته وکړې چې خدای پاک یې وبخي. غایبانه جنازې نه زموږ مذهب کې نه مالکیان کوي نه شوافق بعضې کوي او حنابله بعضې کوي، اوس کوي پخوا نه. ما ورته وایي صحابه په دور کې نه ده شوي، دومره زمانه صحابه کرامو تېره شوې ده، په چا غایبانه جنازه نه ده کړې. وانه صلی اول صلات صلاها. نو اول مونځ اصحاب سیر او مغازی وای چې حضور مبارک د مازیګر مونځ کې تحویل کړی دی بیت الله شریف ته. او محدثین کرام وای نه قاری د صلات په حکم راغلو او مازیګر مونځ د اول نه بیت الله ته کړی. دوی ته خبر ورسېده چې خبر ورسېد دا د مازیګر مانځ ته ولاړو. خبر چا ورسو؟ عباد ابن بشر. دوی ته مازیګر کې ورسېد، مسجد قباء والا ته د سبا وخت کې ورسېدل. نه په سبا مانځ کې راوړل او دوی په مازیګر کې پخوا ریډوګان خو نو نه نشر اشاعت
او خبر به سړي په واسطه راسي. یو صحابي منزل تکړه ورغه دی په مانځه ولاړو، یا لکرونو خبر شه بیت الله شریف بدل شوی، قبله بدل شوی ده، په مانځه کې راوړېدل د عباد ابن بشر په وینا. نو مواصلات او خبرونه نو زراینو. اوس د طالبانو یو سوال لیکم خیالي چې د یو کس خبر خو د جنس د اخبار احاد نه ده او د قبلې ثبوت هغې سره قطعي د مخکې نه په تواتر معلومو، نو ترک د متواتر قطعي په اخبار د یو خبر ځواني څنګه پرېښوده او قبلې بدله کړه دی بل طرف ته راوړېدل په مانځه کې د اولې ترک د قطعي خو په ځواني نه کېږي او ترک د متواتر ثبوتا په شخص واحد په اخبار سره څنګه پرېښو. لکه دا پکې کولو کې زه لږ تږی یم، څوک به اوبه راوړي خو چې نسواري سړی نه ګیلاس کې راوړه یا جک ورکړه. نو دا سوال دی چې ترک د قطعي په ځواني څنګه وکړه. نو د دې جواب دا دی چې خبر واحد چې محتح بالقرائن وي هغه قطعیت فیده کوي. دا په شرع نخبه ویلې ده. د دې داسې مثال دی لکه ستا د ښځې امید یې 10 میاشتې پوره شوي، سهار چې مدرسې ته راتلی هم درته وایي زما په خېټه کې درد دی او معامله مې رانږدې ده. دې کې ته درس ته ناست یې، یو هلک راشي درته وایي بابا مبارک شه زوی دې شوی دی، نو ستا په خبر یقین نه ځي که نه، دې ته محتف بالقرائن. یا دروازې جوړې پولیس ولاړې څه چل دی بادشاہ را روان دی، دې کې یو طالب راشي وي چې بادشاہ خو راغی، نو دې خبر باندې ستا یقین نه ځي ځکه چې هغه نورې علامې ټولې موجودې دي. نو خبر محتف. نو مخکې نه صحابه اورېدلي چې د حضور تمنا ده چې بیت الله شریف قبله شي او دعا کوي او دی په دې تمه دی چې شاید د حضور ارزو خو خدای پاک پوره کوي، نو شاید چې قبله بدله شي. نو چې خبر ورته راغی نو بغیر شک او بغیر تردد هغې ته یقین حاصل شو. نو کله خبر واحد چې محتف بالقرائن دا فایده کوي قطع و یقین او جزم لاره. نو دوی ترک د قطعي په قطعي کړی دی، ترک د قطعي په ظني نه دی کړی. دا شرع نخبه کې لیکي خبر محتف بالقرائن فایده کوي قطع و جزم لاره. ها فخرج رجل ممن صلى معه، یو سړی چې دوی سره مونځ کړو، فمر على اهل مسجد وهم راکعون، په یو جماعت واره دوی راکعین. اصحاب محدثین کرام وایي دا عباد ابن بشر دی او په بني سلمه وراکع. او اصحاب السیر چې وایي چې هلته قبله شوه، وایي دا په قبا والا ورغلی عباد ابن نحیک دی، دی ورغی په یو جماعت هغوی په رکوع کې فقال اشهد بالله زه ګوی کوم په خدای لقد صلیت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم قبل مکه، ما اوس منځ وکړه په جانب د مکې مکرمې. فداروا کما هم، یعنی فداروا على حالتهم یا فداروا کما كانوا فی صلاتهم، دوی واوړېدل په خپل حال کې چې څنګه وو، یعنی سلام یې نه دی ګرځولی، نه ابتدا د مونځ کړې ده، په چې څنګه وو هغه شان پاتې شو او راتاو شو. که په قیام کې په قیام کې راتاو شو، که په رکوع کې په رکوع کې راتاو شو. فداروا کما هم، فداروا على حالتهم فی الصلاة على ما هم علیها، په کوم حالت چې نو په هغې حالت کې راتاو شو، مونځ یې د سره نه دی کړی، نه سلام ګرځولی دی. نو فداروا کما هم، راتاو شو په طرف د بیت الله په څنګه چې وو د مونځ په دوران کې. قبل البيت فجانب د بیت الله راتوش. وکانت داوس بل جمله ده، وکانت اليهود قد عجبهم، یهود خوشاله په دې خوشاله کړو دوی له دې خبرې لره اس کان یصلی قبل بیت المقدس واهل الكتاب. یهود په دې خوشاله چې نبی کریم مخ کوي بیت المقدس ته او اهل کتاب په خوشاله. دو خبرو ته خیال لره، یهود په ولې خوشاله چې بیت المقدس ته مخ کوي او د اهل کتاب نه مراد څوک دي؟
نو د لومبۍ خبرې بیان دا دی چې یهود ځکه خوشحاله چې دې تابع ګڼو په خپله قبله کې د ځان خپل چې دې خو زمون قبلې ته مخکې نو د یو لوی شخص اتباع موافقت د بل قوم سره دا قوم لپاره د خوشحالۍ باعث ګرځي. یو طرف ته خو زمونږ د دین مخالف دی خو بل طرف ته زمونږ د قبلې تابع دی، نو په دې خوشحاله و چې دا وروستی پیغمبر